امبولانس ته لار ورکول منل شوی او اخلاقي فرهنګ. امبولانس چې ډیری وخت پکې اجل ناروغان او ټپیان روغتون ته لیږدول کیږي په افغانستان کې د نورو موټرونو په څیر په لاربندۍ کې بند پاتې وي. د کابل امبولانس چارواکي وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله ډیری هیوادوال په لوی لارو او سړکونو کې امبولانس ته چې اجل ناروغان او ټپیان پکې لیږدول کیږي لار نه ورکوي او له همدې کبله امبولانسونه له ناروغانو سره یو ځای په ساعتونو په لاربندۍ کې بند پاتې وي. بله، خدمات آمبولانسی یک خدمات 24 ساعته است که در واقعات امرجنسی باید اشخاص نیازمند که ضرورت به آمبولانس می داشته باشه باید در موقع آمبولانس بره در محل واقع مریض یک خدمات قبل شفاخانه کرده بالاخره مریض به شفاخانه مربوطه انتقال بده. اما متاسفانه در محیط که فعلا ما زندگی میکنیم یک سلسله چالش های زیاد وجود داریم. سطح کلتوری مردم پایین است. خدمات آمبولانسی را به شکل درست نمیفهمند، کیفیتش، خدماتش، از نوع خدماتش مشکلات که دارن. د کابل امبولانس ډاکټران بیا وایي چې د لارې په اوږدو کې په امبولانسونو کې ډیری وختونه اجل ناروغان لیږدول کیږي چې باید ژر تر ژره روغتون ته ورسیږي، خو خلک دې چارې ته پام نه کوي، امبولانس ته لار نه ورکوي او له همدې ځنډ له کبله ډیری وختونه ناروغان څاه ورکوي. یک مریض ما دیوی مسیر کارتینا و از کجا برات بگویم سرک 3 کارتینا و کلینیک رحمان میره از همونجا گرفتیم که با قابل انتقال نبود. خب با دلیل گفتن که باید تیر انتقال بیتی امبولانس است که برسه، ما اینجا خدمات نداریم. ما گرفتیمش در میدان چمن از یک سرک سیاسنگ دامونجا ازدحام بوده. تو وقتی شده که اکسیژن ما یک اکسیژن که وصل است یک دانه دیگه بالون اضافه می داشته باشیم. اکسیژن ما خودم یک مسیر را تمام شد دیگر را وصل کردیم برش تا دان چمن که رسیدیم مریض تای شد چون باید زودتر می رسید. په ورته مهال د کابل امبولانس موټر چلونکي هم وایي چې ډیری خلک د ښاري ژوند له اصولو سره نابلده دي او له همدې کبله امبولانس موټرونو ته لار نه خلاصوي. یعنی شاید خودتان اصولا میبینید که راهبندی ازت به حد است، حتی فامیل ترافیک هم میبینید موجود است تا چون که موترها اکثرتش به جای توقف میکنه دیگه راه دیگه ندارن، فامیل بدیله که فامیل بر راه پیدا کنه ناگزیر راه بند میشه. ما دچار مشکلات با مریض که سردچار هستیم. د یادونې ده چې د کابل امبولانس مرکز د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د 102 شمیره فعاله کړې چې 24 ساعته په پلازمینه کابل کې د خلکو په خدمت کې وي. یاد مرکز په پلازمینه کابل کې 14 سټیشنونه لري چې د روغتیا وزارت اړوندېږي. د کابل امبولانس د معلوماتو اخیستلو مرکز یو غړی وایي زمونږ کاري ساحه په ټول کابل کې ده چې دا کله چې موږ ته زنګ راځي یعنی یو پایواز یو مریض اړیکه نیسي موږ ته، موږ د هغه سره خبرې کوو، د هغه د مریض نوم پوښتنه کوو، د پلار نوم پوښتنه کوو، د هغه مشخصات د مریضي پوښتنه کوو چې داخله ده جراحي ده یا څه شی ده او هغه مریض موقعیت پوښتنه کوو چې یعنی کوم ساحه د کابل کې ده. بیا بعد هغه موږ د خپل ټیم ته چې هغې ساحې ته نږدې وي نو هغه ته موږ وظیفه ورکوو ځکه چې په زودترین فرصت باندې باید تاسو هغه مریض ته خدمات وشي. کابل ښاریان بیا وایي چې امبولانس ته په لوی لارو او سړکونو کې خنډ جوړول د غوره فرهنګ استازولي نشي کولی، باید له دا ډول کړنو ډډه وشي. والا دا خو داسې ده چې د امبولانسونه دې کې واقعیت ناروغان لیږدول کېږي د اکثر هغه ډېر عاجل وي او کابل کې خو دا عموما یوه ډېره غټه ستونزه ده چې سړکونه بند وي او د سړکو بندېدلو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. نو په دې کې که چېرته موږ او تاسو هر چا ته خپل کور کې یو شخصي ناروغ پیدا شو نو هغه وخت کې موږ د نورو خلکو په درد پوهېدلی شو. نو د خلکو څخه مو هیله دا ده چې په دې لارو کې هغه کې امبولانسونو ته لاره ورکړي ځکه دې کې داسې عاجل ناروغان چې ډېر موږ داسې پېښې ولدلې چې په دې لارو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی ده.